ایران ته د کمال خان بند د اضافي اوبو ورخوشي کېدل. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د طالبانو د رژیم ویان ذبیح الله مجاهد هغه راپورونه تایید کړل چې ایران ته د کمال خان اوبو ورخوشي شوي دي. نوموړي ویلي د وروستیو ورښتونو له امله د کمال خان بند کاسه ډکه شوې او د ایران حقابه یې هم ورخوشي کړې ده. طالب ویان زیاته کړه، زموږ هڅې روانې دي چې په افغانستان کې اوبیزې زیرمې ډکې شي او هغه ژمنې چې له ایران سره یې لرو هم په پام کې ونیسو. د اوبو خوشي کول هم سم دي. مخکې ایراني چارواکو د هلمند سیند له اوبو د دوی د برخې د نه خوشي کېدو ادعاوې او شکایتونه کړي وو چې طالب چارواکي دلیل په هلمند سیند کې د اوبو کموالی او افغانستان کې پراخه وچکالي ګڼلې وه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي یو ځل بیا په توندو ټکو له طالب واکمنو د اوبو ور پرېښودو غوښتنه کړې وه، خو طالب چارواکي د هلمند سیند د تړون له مخې د اوبو د موجودیت په صورت کې د ایران ته د حقابي ورکولو خبره کړې وه. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو تړون په 1451 لمریز کال کې د موسی شفیق او د ایران لومړي وزیر امیر عباس ویدا ترمنځ لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د افغانستان باید په هره ثانیه کې ایران ته 6 متره مکعب اوبه ورکړي.